اکثر کسان د الله سره شهوت پوره کوي. ډېر ملګري موږ سره رابطې وکړي، دې لپاره څه وظیفه شته که نه؟ محترمو، کم یو کس د الله څخه شهوت پوره کوي، علما فرمایي د قیامت په ورځ به دغه انسان راوستلی شي، ټول خاندان به ولاړ وي، 18,000 قوم به ولاړ وي، دغه لاس به حمل شي، دونه به د قیامت په ورځ ماشومان بچي لړه کېږي. ډېر دغه سوچ وکړي د لاس چې کله شهوت پوره کوي، چېرې زما لاس به د قیامت په ورځ به بچي لړه کېږي، زما پلار به ولاړ وي، مور به مې ولاړ وي. دویمه خبر ده د انسان ذهن کمزوري کېږي، دغه شانتې خپې کمزوري کېږي، عمر یې کمیږي او دغه شانتې ژبې نښلي، ډېر نقصانات دي. نو موبایل استعمال کم کوئ، تلاوت زیات کوئ، ذکر اذکار ډېر کوئ، خو ځینو کې کینئ، د بدو ځینو نه جدا کوئ، لاره چې کوم دی تاسو بد خلکو سره مه کېږئ. نو او دغه وظیفو سره کوئ چې لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظیم، استغفار ډېر ډېر وایئ. انشاءالله هر قسم مصیبت یا پریشانی وي یا دې عمل کې سړی نښتې وي، الله به ترې وباسي. نو کوشش وکړئ انشاءالله دغه ویډیو خپله واورئ، لازما ملګرو سره شریکه کړئ، دې سره زموږ دا پیج هم لایک کړئ چې دغه شانتې ضروري او اهم مسایل موږ تاسو ته راورسوو. الله سبحانه وتعالی دغه ګناهونه ټول مسلمانان وساتي، استمنا بلیت نه. آمین ثم آمین.